صحیح حدیث نه دا خبره معلومیږي چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم اودس ختم ک دا اوداسه چې کومې اوبه پاتې شوې نو هغه به سکلي او دا داسې واجب او فرض مسله نه ده خو دومره ده چې خاص دا اوداسه اوبه سکل دا په حدیثو نبویو کې نقل لی نو څوک د دې خبرې اهتمام وکړي په دې انداز باندې ان شاء الله الله سره اجر ورکړي په دې خبره او دا سکل چې نبی اسلام کول نو حدیثونه نقل لري چې دا په ولاړه باندې کول دا اوداسه وب د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام په ولاړه باندې سکل یو ګډ دوه ګډ درې دا په ولاړه باندې کول عام په ولاړه باندې اسکا کیا خوراکونه کول په دې کې دوه قسمه احادیث راغلي یو هغه روایتونه راغلي صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما په دې خبره یو شری ته قارشه او چې هغه په ولاړه باندې اسکل کول په ولاړه وبسکل په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم قارشه دا حدیث امام مسلم راوړی دی د انس رضی الله عنه نه پدې کې بل حدیث صحیح مسلم کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشرب قائما په ولاړه باندې وبسکل دا ناروا دي او دا من دي په حدیثو کې مسلم کې دغه الفاظ راغلي د ابو هريره رضی الله عنه نه چې پیغمبر ویل لا يشربن احد منكم قائما په ولاړه باندې څوک تاسو کې وبنس کی فمن نسي فليستسقي او کچا په هر باندې وب په ولاړه وسکلې دا سړی به الټي کوي دا وب خپل الټي کوي واپس دی روایتون ټول دا معلومیږي چې په ولاړه باندې وبسکل دا ممنوع دي یو حدیث کې دا خبرم راغله په اخر کې د ابو قتاده پر روایت کې چې هاذا کا اشر واخبث په ولاړه باندې وبسکل دا ډېر شرید او ډېر خبيث عمل دی ناکار عمل دی سړی به ځان ساتي دا روایتونه چې بدی کې ولاړه باندې وبسکل دا منه ده او د الله رسول واپس به د خپل وب الټي کې د دې روایتونو معلومیږي چې په ولاړه باندې سکل کول دا منه ده او دغه شان په ولاړه باندې خوراک کول منه ده دویم قسم هغه حدیث مشتا د حدیثو په کتابونو کې چې دا غینه جواز معلومیږي چې په ولاړه باندې وبسکل دا جایز دي لکه عبد الله بن عباس حدیث ده وسقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم ما نبی علیہ السلام باندې د زمزم بوسکلی اغلم یو په ګلاس کې ورکړي نبی علیہ السلام دا وبچ اسکلی په داسې حال کې چې ولاړو څنګه چې دا خپل اصلي کیفیت په ولاړه باندې نوسته په ولاړه باندې زمزم بوسکلی دی حدیث نه جواز معلومیږي د ولاړه وبو د سکلو او دا حدیث امام مسلم رحم الله په خپل صحیح مسلم کې راوړی دی چې دینه معلومیږي ولاړه باندې وب سکل شي سړی بعض روایتونه نورم دي لکه هغه کوم د الفاظ شرب النبي صلی الله علیه وسلم قائما من زمزم نبی شام د زمزم په ولاړه باندې سکلی دي دا روایت صحیح البخاری کې ده دوی مغه وب په ولاړه باندې سړی سکلی شي چې کوم دا اوداسه نه پاتې دي اوږد حدیث ده امام ترمذی امام احمد راوړی د علی بن ابي طالب رضی الله عنه نه و نبی صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب یو ځکه او دس کاو خلیته وبوا چولې بیا پوزیته بیا مخ وینځه بیا د سر مسح وکړه دا غین رستا مټی خپې وینځلې ثم قام بیا پاسد فشرب فضله زیاتی وسکړي وهو قائم په ولاړه باندې وسکړي بیا علی سے وہ فرمائل ان الناس یکرهون الشرب قائما
خلق په ولاړه باندې وبسکل بد ګڼي وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعته او نبی علیہ السلام د کار کړو لکه دا کم کار چې ما وکړ دا الفاظ صحیح البخاری کې مشتا او امام احمد په خپل مسند کې راوړ دي نسائی په خپل سنن کې ترمذی په خپل کتاب کې نو د دې الفاظ نه دا معلومیږي چې علي بن ابي طالب دا وداسن روس چې کوم په پاتې کېږي دا په ولاړه باندې سکلي ثم قامنا معلومیږي چې دې ته په پاسې ده د زمزم د اوبو د فرق علماء لیکل د حافظ ابن حجر فتح الباری کې چې زمزم به تعالی ګلاس شا په ناسته باندې درک نو هغه ته پاتېږه ما لکه د بازو خلکو دا عادت چې پاتېږي په ناسته باندې وسکا په کچرته د سي موقع چې ته ولاړ او چا د ګلاس درک نو بیا دا غي د پاره په ولاړه باندې هغه سکل جایز لکه د حدیث ته معلومیږي نو زمزم بو د دې ارادتن ودریدل چې سړی ارادتن ولاړی او په ولاړه باندې ودریږي وته دا طریقه غالبا په حدیثو کې دې نقل نه ده نبی اسلام اتفاقی طور سره ولاړو او بچا ولورګي سره په ولاړه باندې وسکړي نو صحابه د نبی اسلام فعل نقل کړي نبی اسلام د زمزم په ولاړه باندې سکل دي حافظ ابن حجر وې دینه دا نه معلومیږي چې سړی ناستو او چا ول او باور کړي بیا به ودریږي او دا څه د حدیث دا معلومیږي چې په ناسه دی او داس کاو او دا وبدي اخر کې سکلې ته بودريږي ثم قام د دې لفظ دا معلومیږي ته بودريږي د دوه خبرو کې دا فرق دی نو دا عوامو په ذهن کې چې کوم خبره پرته دا کمزوري ده چې زمزم بو ته خامخه ودريږي څنګه چې تاسو میلاو شو کته په ولاړه وي په نو کې نه وته ما په دې ولاړه وسکه زګه دا نقل لی په حدیثو کې او چې ناس توي نو ودريږي وته ما په دغه طریقه باندې وسکه دا طریقه ان شاء الله تعالی پوره سنت معلومیږي او دا سوبو کې دا طریقه ده چې بناسته باندې وي او تا داس بناسته کاو نو بیا ودریدلو د پکاري سړی ودريږي او دا غي نو د درې ګټو په ولاړه باندې وسکي یو بل روایت کې دغه الفاظ راغلي چې علي سي وي اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت ما نبی سم په دې طریقه لیدل او چې هغه او داس وکاو او دا داس په اخر کې پاسه ودرید او به په ولاړه باندې وسکړي لکه څنګه چې تاسو زولیدم ما په ولاړه باندې وب وسکړي نو قران سنت دا خبره معلومیږي چې دا داسو په ولاړه باندې سکل درغلی او په دې طریقه عمل کول پکار د اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم د وجنه بیا علماء د دې هغه فیدیم بیان کړی دي چې دا برکتی وبدي ماء المبارک دا سو بدا برکتی وبدي او که چرته دا وب په ولاړه باندې وسکل شي انسان به برکتی شي ځکه دې وب کې خیر د عبادت نه باقی پاتې شي وبدي نو د دې برکت د حصول لپاره کې په ولاړه باندې څوک وسکي نو دا ځان له اتباع د نبی دا او دا سو بسکل دا ځان له زمنګ د نبی طریقه وا نو اتباع د وجه نه سره کوم عمل کوي الله عزوجل سره باغ باندې اجر ورکوي او ثواب ورکوي دا طریقه د الله د نبی نقل دا سو بسکل او په ولاړه باندې سکل دا نقل لی او دا فائدت خپل معلومه شو چې په کوم وباندې او داس کیږي دا غي سکلم په کار دي ځکه دا پاکي دي